کله چې په عراق باندې امریکای حمله وکړه کنه په عراق باندې امریکای حمله وکړه نو په هغه وخت کې هغه یو زړه آبادی او یو زوړ عمارت و په هغه باندې هغه بمباری وکړه او هغه مکمل تباہ کړ کله چې څه وخت په هغه کې تیر شو دا هغه ملبه چې څومره هغه لړکوله کنه حکومت نو په هغه کې لاندې چې کومو پسمکه کې هغه بمبارې سره په هغه کې دومره کندې ورس شوي غټه غټه چې په هغه کې لاندې یو بل آبادی وروته زړه آبادی کله چې هغه آبادی کولو شو په هغه کې زاړه زاړه ډېر ارسه وروتل په هغه کې یو کتاب هم وروته یو کتاب دا کتاب نوم چېونو په هغې باندې وی لږ لږ ښکارېده د هغه کتاب نوم چېونو تحفة الاغاني نوم و د هغې کتاب او هغه چې دی نو هغه عبدالله ابن طاهر بغدادي هغه لیکلی و وی په هغې کې هغه څه عجیبه عجیبه پیشنګویۍ کړې وې او عجیبه عجیبه خبرې په هغې کې هغه کړې وې هغې کې یو خبره دا هم لیکلې وه چې په 2011 کې یو پروفیسر و سټیورټ جونز دا غنومو وی هغه یو ریسرچ شروع وکړه په دې سپینو چرګانو باندې چیرې دی دا خوراک ورکیږي ګور په هغه کتاب کې نه دی تحفة الاغاني کې هغه عبد الله ابن طاهر بغدادي رحمت الله علیه هغه پکې دا خبره لیکلې و چې دا کم زمونږ د جنوب ایشیا پاکستان او د مسلمانانو د ملکونو دي کنه نو د دې په دې ځایونو باندې حکومتونه راځي خو اخره کې به دا يهود چې کم دي نو دا مسلمانان په دې باندې به خنزیر خوري خنزیر او د خنزیر غوښه به خوري وی هغه خبره چې هغه کړې واغې کې کوم پیشنګوي هغه کتاب کې هغه کړې وي بیا یو ډاکټر دا هغه پرانا کې پاغه باندې ریسرچ شروع کړ چیرې دا خلک څنګه د خنزیر غوښه دا خو دغه حلال سيزونه خوري مونږ چرته د مسلمانانو اونري خاص کر په پاکستان کې چې دی چې د حرام غوښه خوړلې یا خنزیر خوړلې دی ټول حلال غوښه خوري پاغه په 2011 کې ریسرچ شروع کړ سټیورټ جونز دا یو پروفیسر وی هغه چې کله کو ریسرچ کو نو هغه په دې خبره باندې اورسه چې کم دي سپینو چرګانو ته دا خوراک ور کوي کنه نو دې کې د خنزیر غوښه وی شامل ده او دا خنزیر د غوښه د وجنه دې ته اغسیز منتقل کیږي او دا چې کله په لیبارټری کې چکلن وي د سپین چرګ د غوښه او د خنزیر غوښه وي په دې کې بالکل فرق نشته دا غي د خوراک د وجنه وي په دې کې مکمل لاغه اثر راغلي دي کله چې د دې غټ غټ پارمونه یو د غټ غټ کاروبارونه د سپینو چرګانو وی کله چې هغه ته پته ولګیدا نو هغه ډاکټر چې کومو نو هغه د امریکای ډاکټر نو هغه ول گرفتار ک بیا چې کوم دینو سو وخت پسې وی چې دا خو پاگل لې هغه پاگل خانه ته ولېګو پاگل خانه ته چې ولېګو په 2015 کې بیا دا هغه په پاگل خانه کې چې کوم دینو هغه چامل کو زکه چې دا ریسرچ کړو د اربونو روپو کاروبارونه چې دا به د اربونو روپو کاروبار د خلکو خراب شو دا غي د وجه نه د مخ نه غلره کو په دغه وخت کې یو ریسرچ بل شروع په 2011 12 13 خوشه دغه کې دا پولند یو ډاکټر راغلی د پولند نه او دا هغه نوم چونو هغه ډیوډو هغه یو ریسرچ شروع کړو او په اسرائیل کې شروع کړو اوس کوم يهود دی د فلسطینی حمله کړی دلته کې هغه یو ریسرچ شروع کړو هغه په کدو باندې ریسرچ شروع کړو چې یاره د مسلمانان کدو ته ډیر زیات په نظر باندې ګوري او د دین نبی صلی الله علیه وسلم چې دا هغه ډیر پسندیده خوراکو په هغه کدو باندې ریسرچ شروع کړو چې کله په کدو باندې ریسرچ کوو په 2014 کې په ګرمه کې داغه ریسرچ چې دی هغه مکمل شو داغه چې کله هغه رپورت ورکړ داغه ریسرچ نو هغه وې کچره سوګ د ایډز بیماری او د کینسر بیماری خداسي یو بیماری وته چې هغه لا علاج ای هغه مریض کچره یو میاش مسلسل دوه ټیمه دا کدو خوراک شروع کو دا کدو خوري کنه نو داغه بیماری چې کومه در هغه مکمل ختم شي او کچره وې یو داسې مریض چې داغه د بیماری نه ټیکيږي که هغه د معدې مسلې که هر قسمه مسلې هغه که د کدو د استعمال شروع کو داغه به دغه مسله ختم شي بیا هغه چې دا دونه پیداناک سیز دی مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ډېر په شوق وړل دی کې خامخا څه چلشته دی بیا په دې باندې ریسرچ شروع کړو دینه ویکسین جوړ کړو داسې ویکسین دې تیار کړل کنه داسې ویکسین چې هغه به مریض ته ولګول نو هغه ته به هر قسمه بیماری ورو په 24 غنټو کې به دغه اثر ښکارا کېدو هغه به ټیک کېدو دا د کدو په باره کې چې هغه ریسرچ وکړو
چې کله د يهودو د پته ولګی چې دا خو د مسلمانانو پیغمبر خوښ سيزو او ډیر زیات وته محبوب نو څه چلیو کو چې هغه کم ډاکټر شو ډیوډ یا پولند ډاکټر هغه غیب کو بیا دا هغه خزه چې کم دینو هغه په سوشل میډیا په چینل باندې بار دا او که چیرې ما خاون غیب دی او پته نه لګي تر نن ورځې پورې چې دینو دا هغه خاون مکمل غیب دی او پته نه لګي نو دا ګوري دا فتوا چې کومه دا څومره تاسو د چمانه تفصیل وی کنه دا فتوا ټوله چاره لګلې و دارالعلوم دیوبند ته چیرې دا خو په هغه وخت کې چې کوم دینو په عراق کې هغه زړه آباده کې یو کتاب وروتی او په هغه کې چې ونو دا کتاب نوم تحفة الاغانی او هغه چې دینو عبد الله ابن طاهر بغدادي رحمت الله علیه هغه کتاب لیکلی او هغه کې هغه پیشنګویانه کړې چې دا خلک چې دینو دا ډېر ښه خلک او مضبوط خلک دي خو دی به د خنزیر غوښه خوري د هغه تحقیق باره کې چې بیا یو پروفیسر چې کوم دی سټیورټ جونز هغه په هغه باندې تحقیق شروع کو په 2011 کې نو هغه په دې نتیجه باندې اور رسید چې د دا کم خوراک د سپین چرګ په دې علاقو کې ډېر خوړی شي او په دې باندې هغه اور رسید په دې نتیجه باندې چې دا چرګ چې دی خوري نه دی او د خنزیر د په غوښه کې دومره فرق نشته نو دا ټول تفصیل او بیا د کدو باندې چې دا کم ریسرچ شوی دی دا تفصیل دا ټول دارالعلوم دیوبند تراغه دارالعلوم دیوبند والا چې کړه دا غون تفصیل هغه تراغه او دا اولستو وی چې د دې په باره کې د دې پرانا کې تاسو مونږ ته وایي دا سپین چرګ حلال دی او که حرام دی هغه بیا هم دا جواب ورکړل دي چې زمونږ د علاقې درې سالو ډاکټران را یوځای شي او په دې باندې ریسرچ وکړي دغه خبره خو نه ده که تاسو رښتیا ویلی شي او نو ته دروغ ویلی شي دغه خو ټیک د کتابونو کې به لیکلي خو نو ته سړی دروغ ویلی شي او نه رښتیا خو د دې زمانې دا ډاکټران چې دومره د ټیکنالوژي چې د دې ترقی کړې ده دا ډاکټران را جمع شي او په دې باندې ریسرچ وکړي په دې سپین چرګ باندې چې آیا دا سپین چرګ چې دا د انسان د پاره دا نقصان دی او که نقصان دی نقصان خو شته خو آیا چې حلال دی او که حرام دی چې دا کم سیز ورکول کیږي آیا د خنزیر غوښه پاغه کې شامل دی په خوراک کې او که شامل ای پکې نو بیا د هغه اثر چې کم دین او هغه د دې په دې غوښه کې راضي او کنه راضي هغه بیا هم چې دین او هغه دا فتوا ورکړل چې دا چرګ حلال له تر هغه پورې چې موږ ډاکټران نه راغلي په دې باندې ریسرچ نه کړي او موږ ته ویلي نه چې را دي دا قسمه خوراک کوي او د دې د وجه نه د دې غوښه چې کم دنو دا حرامي هغه وی چې دا حلال له او دا تاسو استعمالول شي